سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. حبیب اغا وایي په کلاشینکوف او زیړه بوشکا د دښمن دفاع نشو کولی. د پوهنې وزیر حبیب الله اغا د عصري علومو پر زده کړې ټینګار کړی، وایي چې په کلاشینکوف او زیړه بوشکا د دښمن دفاع نشي کېدای. نوموړی وایي چې په اوسني وخت کې زیړه بوشکا په کار نه ورځي او باید پرمختللی دفاعي سیستم ولري. حبیب الله اغا په بامیانو کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عصري علومو پر زده کړې په ټینګار سره د پرمختللي دفاعي سیستم جوړول د اوسني وخت جدي اړتیا بللې ده. حبیب الله اغا ویلي چې که دښمن په سمندر کې او یا د هوا له لارې بمبار کوي نو د دفاع لپاره یې باید عصري دفاعي وسایل جوړ شي. نوموړي زیاته کړې اوس زه او ته په توره یا غشي او یا په کلاشینکوف او زیړه بوشکا باندې د دښمن دفاع نشو کولی. نوموړي ویلي چې له زیړې بوشکې استفاده هغه وخت اړینه ده چې بهرنۍ تیری وکړي او دوی به یې پر سړک ورته ښخه کړي، خو په اوسني عصر کې پر زیړې بوشکې سربیره باید پرمختللی دفاعي سیستم موجود وي. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال پر ایران د امریکا او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته هم اشاره کړې او وایي چې داسې انګیرل کېده چې ایران به په روانه جګړه ماته وخوري، خو د ده په وینا ایران د پرمختللي دفاعي سیستم په لرلو سره برلاسی دی. شهباز شریف وایي خوشحاله یم چې ټرمپ له بریده روغ وتلی. شهباز شریف د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې د ډزو له وروستۍ پیښې او پر ډونالډ ټرمپ د شوې ناکامې ترور هڅې وروسته د نوموړي او د هغه د میرمنې د روغتیا لپاره دعا کړې ده. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په واشنګټن کې رامنځته شوې پیښه ټکان ورکوونکې ده او نوموړي هیله څرګنده کړې چې ډونالډ ټرمپ او د هغه کورنۍ دې له هر ډول خطر څخه خوندي پاتې شي. هغه ویلي چې سیاسي تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او باید مخه ونیول شي. د شهباز شریف دغه څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ګڼ شمېر کارکوونکو د هغه په دریځ نیوکه کړې او ویلي دي چې د پاکستان لومړي وزیر باید د خپلو کورنیو ستونزو او امنیتي وضعیت ته لومړیتوب ورکړی وای، نه دا چې د یو بهرني مشر لپاره د خواخوږۍ څرګندونې وکړي. یوسف وفا وایي جمهوریت تپل شوی نظام. د بلخ والي محمد یوسف وفا ویلي چې پخوانی جمهوري نظام د بون کنفرانس له لارې پر افغانانو تپل شوی نظام او د خلکو له غوښتنو سره یې سمون نه درلود. هغه وایي چې د دوی حکومت د خلکو له متن انتخاب شوی نظام دی. د بلخ والي چې د ملاحبت الله نږدې کس بلل کیږي د حکومت په ملاتړ یوې غونډې ته د یکشنبې په ورځ ویل چې اسلامي امارت د خلکو له منځه راټوکېدلی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ولس نظرونه او مشورو ته ارزښت ورکوي. دغه والي ادعا وکړه چې د جمهوري نظام هیڅ قانون او تګلاره د افغانانو په نبض جوړه نه وه. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې اسلامي امارت د خلکو له متن څخه انتخاب شوی نظام دی چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د ولس هرې مشورې او نظر ته د قدر په سترګه ګوري. ایراني ځواکونو د اسرائیلو یوه بیړۍ نیولې. د ایران تصنیم خبري اژانس د هرمز تنګي له زړه څخه په یو اختصاصي راپور کې اعلان وکړ چې ایراني ځواکونو د امریکا د سمندري غلا په ځواب کې د اسرائیلو پورې اړوند لوی کانټینر وړونکې کښتۍ نیولې دي. تصنیم د عملیات ویاړلې بللې او وایي چې دا د امریکا د هغو ترهګریزو کړنو او عصري سمندري غلاو په ځواب کې شوي چې په ترڅ کې د ایران د تیلو ټانکرونه توقیف شوي وو. په راپور کې ادعا شوې چې د اسرائیلو غولپیکاره کانټینر وړونکې کښتۍ د ایراني ځواکونو لخوا په نښه او نیول شوي دي. ایران وایي چې دا اقدام د دې لپاره کړی چې امریکا ته وښیي د ایران د تیلو د کښتیو پر وړاندې هر ډول خنډ جوړول به بې ځوابه پاتې نشي. کابل کې د امید سبز ښارګوټی دولتي تثبیت شو. د عدلیې وزارت خبر ورکړی چې د کابل ښار په لویدیځ کې د امید سبز ښارګوټي په نوم څه باندې 1500 جریبه ځمکه دولتي تثبیت کړې ده. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې یاده ځمکه د 1509 جریبه پراخوالي سره د کابل ښار په شپږمې او 14مې ناحو کې موقعیت لري. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون تر لومړنۍ څېړنې وروسته د قانون د 18مې مادې له مخې دوسیه اختصاصي محکمې ته راجع کړې وه. یاد وزارت زیاته کړې چې دا پرېکړه د هېواد په کچه د غصب شوو ځمکو د بیرته اخیستلو د پراخ بهیر یوه برخه ده چې دا مهال روانه ده.
اسلامي امارت د سیمې په کچه تلپاتې ټیګاو ته ژمن دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع د ترهګرۍ نړیوال شاخص تازه راپورته په خبرګون کې ویلي اسلامي امارت د سیمې په کچه د امنیت برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ادا کړی او تلپاتې ټیګاو ته ژمن دی. ښاغلي قانع ویلي اسلامي امارت په وار وار د امنیت په ټینګښت ټینګار کړی او د مهال هیواد د ثبات تحکیم او امنیت په مسیر کې ځای لري. د ترهګرۍ نړیوال شاخص په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په ناامنۍ او ترهګرۍ کې لومړی مقام لري، خو افغانستان کې بیا د ناامنۍ کچه 95% کمه شوې ده. ټرمپ وايي د ایران که خبرو ته زړه وي ټلیفون شته له امریکا سره د اړیکه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته ویل چې ایران که غواړي خبرې اترې وکړي نو کولی شي له امریکا سره اړیکه ونیسي. هغه فاکس نیوز ته په یوه مرکه کې وویل که دوی غواړي خبرې وکړي کولی شي موږ ته راشي یا ټلیفون را وکړي. تاسو پوهیږئ ټلیفون شته، زموږ اړیکې خوندي او ښې کرښې لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنګټن به د ایران اټومي دوړې وڅنډي او ټینګار کړی چې دا موضوع د مذاکراتو برخه ده. ټرمپ دغه راز ویل چې له ایران سره جګړه به ډیر ژر د امریکا په بری پای ته ورسیږي. هغه همدارنګه د ناټو پر نه همکاري نیوکه کړې او ویلي دي چې د ایران پر ضد د جګړې په برخه کې لازم ملاتړ نه دی کړی. ټرمپ د بریتانیا هغه پریکړه هم نقد کړې چې له جګړې وروسته هرمستنګي ته د بیړۍ د لیږلو پلان درلود او دا نامناسبه تګلاره بللې ده. هغه زیاته کړې چې په ایران کې له منطقي او غیر منطقي کسانو سره مخ دی، خو هیله یې څرګنده کړې چې هغوی به په دې وضعیت کې هوښیارانه پریکړه وکړي. یو چینایي شرکت بغلان کې د اوسپنې ویلې کولو فابریکه جوړوي. د آفتاب شرق په نوم چینایي شرکت مشر لی جیون د بغلان والي سره کتنه کې ویلي یاد ولایت کې په 10 هکټاره ځمکه کې د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په جوړولو پانګونه کوي. نوموړي ویلي د افغانستان عصري جامع فولاد په نوم دغه فابریکه به د 3 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې بشپړه کړي. د دې فابریکې جوړېدو او فعالېدو سره به له 3 څخه تر 15,000 کسانو ته مستقیم ډول د کار زمینه هم برابر شي. د یادونې ده چې د بغلان ولایت کانونه د 15 میلیونه ټنو په اندازه د اوسپنې ټولیزه زیرمه لري. سهیل افریدی وایي د عمران خان د خوشي کېدو لپاره له کشمیره د لاریونونو لړۍ پیل کوو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په یوه پراخه ولسي غونډه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي ویلي چې د ګوند بنسټګر او پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو لپاره به خپل لاریونونه دوامداره کړي او دا لړۍ به له کشمیره پیل کړي. د پاکستان تحریک انصاف له لوري د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلازمینه مظفرآباد کې یوه پراخه ولسي غونډه ترسره شوې ده. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي ویلي دوی به د ګوند د بنسټګر او پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو لپاره خپل احتجاجي لارو چارو ته دوام ورکړي.